او د انډیا ترمنځ چې کوم د جنگي کیفیت روان دی په هغه کې ښه یو ډیولپمنٹ دا وشو چې د ایران د طرفو د ثالثې پیشکش کړی دی. ایران وایي چې پاکستان او انډیا زمونږ دواړه رور ګاونډي هیوادونه دي او ایران دواړو ته چې کوم دی د رور په نظر باندې ګوري او نه غواړي چې د دوه ورونو ترمنځ د جنگ وشي. د ایران چې کوم د خارجه امورو وزیر دی سید رضا عراقچي، هغوی دا خبره کړې ده بیا په خاصه توګه د شیخ سادي شیرازي یو نظم بني آدم چې کوم دی د هغې نه څو شعرونه کوټ کړي دي او هغه وایي چې ټول انسانان رونه دي، دا د آدم علیه السلام اولاد دی. نو د دوی ترمنځ جګړې چې کوم دی ایران بالکل نه غواړي او ایران غواړي چې د دواړو ترمنځ د روغه جوړه وشي. بل طرف ته د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ هم دا خبره کړې ده چې دا د دوی دواړو هغه خو بالکل دا وایي چې دا خو په 1500 کاله نه دوی په کشمیر باندې لګیا دي، دا ته بالکل ګپ لکه دغه کړی دی او دا د دوی ترمنځ مسله ده، دا د اوس نه ده، دا د پخوا نه ده او پکار دی چې دواړه په خپله دا مسله حل کړي. امریکې په دې حوالې سره هیڅ قسمه چې کوم دی نه د انډیا د طرف نه د پاکستان د طرف چې کوم دی هغه اندیه ورکړې ده.